د سوداو کې قسمونه کول څرنګه دي؟ اول روایت کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم یې څوک چې په سودا کې قسم وکړي دا مبیعه خو ښه خرڅیږي، ځکه خو خلک د ده په قسم باور وکړي، خو لیکن برکت ورکېږي. دوم روایت کې ګورې ډېر قسمونه مه کوئ، دلته بیا د ډېروالي خبر ده، ډېر قسمونه په بیعه کې مه کوئ، دغه خو سودا خو رایجه کوي لیکن برکت ختموي. قسمونه په سودا کې منع ده. وایي که په دروغه قسم کې چې ما په خپله په دومره روپۍ اخیستی او تا په هغو نه یې اخیستی، یا یې د ما نه په دومره روپۍ غوښتی او چا نه یې درنه غوښتی، که په دروغه قسم کې اخو وایي ده حرام. په دروغه قسم کې اخو ده حرام. که په جایز طریقه قسم کې تا اخیستی په 100 روپۍ ده، یو سړی ته د بیه وکړه په 110 روپۍ چې ما ته خپله په 100 روپۍ لوېدلی، دا اعتماد نه کړي، ته قسم ورته وخورې، دا قسم خو جایز ده، خو بیا منع ده، قسم به نه کوې په سودا کې، قسم به نه کوې. ولې به یې نه کوې؟ ځکه وایي چې سړی یو وارې په جایز طریقه په قسمو عادت شو، اخر بیا دلاوره شي په دروغ هم قسمونه کوي. دوم شاولیلا صاحب چې قسم په سودا کې د دغه وجې نه مانعات طبقې چې د خدای پاک د نامو عظمت زړونه بیا غورځي، چې په هر ځای کې قسم بیا د خدای پاک د نامو قدر او احترام د خلکو په زړه کې نه پاتې کېږي. دریم د دغه وجې نه د قسم ممانعت ده چې د خدای پاک نوم ته ذریعه د دنیا ګټلو دپاره ګرځوي، په قسم دنیا ګټې، د خدای پاک نوم وسیله د دنیا د ګټلو دپاره، دا بې حرمتي ده د اسم د الله تعالی. امام صاحب چې ډېر محتاط ده، هغه وی په تا باندې چا نه حق دعوه وکړه چې دا څادر د ما ده. اوس البینة علی المدعي والیمین علی من انکره، دا شاهدان نه لري، خو ته به قسم ورته کې، تا ته معلوم هم د خپل څادر دی، دا اخیستی دی، دا روپۍ ګنډلی دی، دا جوړ کړی دی، دا هر څه درته معلوم دی. که قسم وکړې خدای پاک خو دې نیسي نه، خدای پاک خو دې نیسي نه، لیکن بیا هم امام صاحب صلح ورسره وکړه، یو څه روپۍ ورکړه، جوړه ورسره وکړه، دا د خدای پاک نوم د دنیا دپاره مه استعمالوه. که جایز قسم ده هم د خدای پاک د نامو عظمت ډېر پکار ده، هغه ساتله پکار ده. نو قسمونه کول په دروغو خو وایي چې وي هغه د حرام، هغه خو مو مخکې ویلي وو چې هغه 3 ډلو ته خدای پاک په قیامت کې نه په نظر د رحمت ګوري، نه د شفقت خبرې کوي، نه به یې د ګناهو نه صفا کوي، د دې دپاره جهنم عذاب ده. په هغو 3 کې یو هغه ده چې په دروغو قسمونه کوي په سودا کې، چې په دروغ قسمونه کوي، خو کبیره ګناه ده، اخو ده حرام. خو جایز قسمونه هم د دغه وجه نه چې د الله د نوم حرمت د ذهنه وځي، بیا سړی دلاوره کېږي په ناجایز هم قسمونه کوي، بل د الله نوم وسیله شو د دنیا دپاره، خدای پاک نوم دې وسیله کوي نه. د شمس المشایخ الحاج خلیفه صاحب دین محمد دامت برکاتهم العالیه د واتساپ شمیره 0029311 90 11 222.